د ننګرهار امنیه قومندانۍ مسؤلینو او ولسي مشورتي شوراګانو استازو ترمنځ د همغږۍ غونډه ترسره شوه. دغه غونډه د امنیه قومندانۍ دعوت ارشاد مدیریت له لوري برابره شوې وه. د امنیه قومندانۍ امنیت امیر مولوي محمد طاهر مبارز وایي دغه ولسي شوراګانې د نظام او ولس ترمنځ د پل حیثیت لري چې په خبره یې ډېرې ستونزو ته د رسېدو په برخه کې اماراتي ادارو سره همکار دي. نن چې د ننګرهار وضعیت الحمدلله تامین امنیت ته دا د همدغه شوراګانو برکت ده چې ټول ولسونه د اسلامي نظام څخه ملاتړي دي، حمایتي دي. ان شاء الله العزیز آینده کې هم مطمئن چې لا نور زیاتوالی به پکې راشي. د دعوت ارشاد مدیر مولوي شیروالي عبید وایي د دغو ولسي شوراګانو پر مټې سلګونه لوی او وړې روغې جوړې او قضیې حل کړي چې په دې کې قومي مشران دي، د هر کلي نه پکې یو کس دی یا دوه کسان دي، عموم پکې ده. نو زمونږ دغه برنامه ده دا مخ په وړاندې به تقریبا دا 2-3 کاله کېږي، 2 کاله خو چې زه راغلی یم دا برنامه روانه ده او ډېر په ښه طریقه روانه ده. ولس هم خوشحاله دی چې نن تاسو په خپله ولیدل. حاجي امیرجان عثمان او بهرام د همدغه ولسي مشورتي شوراګانو غړي دي. وایي نظام سره بشپړ همکار دي. د دې شوراګانو صلاحیت او مسؤلیت دا دی چې په امنیتي او کشفي ارګانونو سره په وخت او زمان سره مرسته وکړي. هغه خلک چې نظام ته ستونزې پیدا کوي، ولس ته ستونزې پیدا کوي، مشکلات پیدا کوي، هغه په وخت او زمان په نښه کړي او خپل امنیتي او کشفي ارګانونو ته وښيي. که ولس کې ستونزه هغه ستونزه له خپل مربوطه چارواکو ته په وخت او زمان سره رسوو. نو زموږ د شوراګانو انشاءالله لاسته راوړنې ډېرې دي. ښې بیلګې دا دي چې موږ په منطقو کې، په ولسوالیو کې او په حوزو کې ډېر هغه ستونزې، مشکلات لکه تربګنۍ وي، دښمنۍ دي، بعضې مناقشې دي د ولسونو ترمنځ پیدا کیږي او هغه ډېر مسایل دي چې هغه موږ د دې شورا د مشرانو له طریقه حلوو. او بل د ولس او د حکومت منځ کې مثال یو پول غوندې دی، ده لکه پول بس بیخي په هر حالاتو کې که حکومت کومه خبرې ولس ته رسېده غواړي موږ کړو، دا کومک وکړو. که ولس کومه خبرې حکومت ته رارسوو، کوم مشکلات د ولس هغه حکومت سره شریکو، حکومت کومه خبرې چې هغه ولس ته رسوو. ولسي مشورتي شوراګانې د ننګرهار په 22 ولسوالیو او 9 ناحیو کې جوړې شوي چې وخت پر وخت له مسؤلینو سره ناستې کوي.